یو بارګین والا د یوې ټیکټاکرې سره واده وکړي، خو چې کله د واده شپه وي که نه، د بارګین والا د کمرې نه د دوو ډزو اوازونه راغلل. ملګرو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ. ملګرو د بارګین والا چې دی نو هغه د یوې ټیکټاکرې سره مینه محبت شروع شو. هغه ډېره زیاته هغه جینۍ خوښه شوه، خو هغه جینۍ چې هم دی هلک ډېر زیات خوښ شو که نه، خو د جینۍ چې دی نو د دې هېڅوک هم نشته، د دې خاندان چې دی نو هېڅوک هم نشته، مور پلار هم نشته دی. او دا ټیکټاکره چې ده که نه، دې هم دا خوښ شو او د بارګین والا ورته وایي چې زه ستا سره واده کوم. د ټیکټاکرې ورته هم وایي چې صحیح ده. کله چې دا ټیکټاکره د بارګین والا سره واده وکړي، تقریبا یو هفته تېره شي که نه، چې د بارګین والا د ټیکټاکرې ته وایي که نه چې ته به اوس دا نورې ټیکټاک یې پرېږدې، ځکه چې زه په دې باندې خفه کېږم چې نور خلک ستا ټیکټاک یې ګوري که نه، زه په دې باندې ډېر زیات خفه کېږم. او دا جینۍ چې ده نو دا وایي چې زما ورسره شوق دی او زه دا ټیکټاک یې نه پرېږدم. د بارګین والا کار له ځي بېرته راځي، خو یو ځل چې دا د کار نه راغی که نه، د بارګین نه راغی، نو دا د ټیکټاکرې ته وایي د ټیکټاکرې نه دا موبایل واخلي. چې کله د ټیکټاکرې نه دا موبایل واخلي که نه، شپه شي، د بارګین والا ډېر ستړی شوی دی، دا څملي. نو د دې جینۍ چې ده نو د شپې تقریبا 1 بجه ده، او د دې بارګین والا چې دی نو د دې د کمرې نه د ډز اواز راشي. چې کله د دې ډز اواز راشي که نه، د بارګین والا چې کومه نور وروڼه دي 2، نو هغه راپاڅي که نه، او د دې کمرې ته ودرېږي، او د دې ور چې کومه ډزۍ نو دا ور چې دی نو د جینۍ نه کولاوي. دغه نه پس چې دی نو دې ور ماتوي، خو تقریبا په هغې کې نیمه ګنټه ولګېده. چې نیمه ګنټه پکې لګي که نه ملګرو، چې دې کله ور مات کړي که نه، د یو بل ډز اواز راشي. چې کله د بل ډز اواز راشي، د بارګین والا چې دی نو بل یې ورور ولګي، او دا یو ورور چې دی نو دا خو صحیح دی. چې کله د بل ورور ولګي که نه، ډز اواز راشي، نو دا جینۍ چې ده دا ټیکټاکر نو دا سیده وتښتي. چې کله دا وتښتي که نه، د بارګین والا د یو ورور چې دی نو دا پسې هم لاړ شي، او د دې دا یو ورور چې دی نو دا ډېر زیات زخمي دی که نه، نو د دې وجې نه هغه بېرته پاتې شو، جینۍ وتښتي. نو دا خپل دا ورور نه دی، دا هسپتال ته ویسي. چې کله دا هسپتال ته ویسي که نه، دا ښه شي، نو دوی ولاړ شي تاڼې ته، په تاڼه کې رپورټ وکړي. چې کله په دې جینۍ باندې رپورټ وکړي که نه، په دې ټیکټاکرې باندې، نو چې کله 5 میاشتې وشوي، نو دا ټیکټاکر چې ده نو دا ونیسي او دا جیل ته راولي، عدالت ته راولي. نو چې کله دا راولي که نه، حوالاتو کې باندې بیان اخلي چې تا دا کس چې دی نو دا ولې ویشتو، خپل خاوند یې ولې ویشتو، اول دې ورسره واده وکړو. نو دا ورته وایي که نه چې زما ټیکټاک یې کولی، او ټیکټاک چې و نو زما شوق و، ما نه پرېښودې، او دې چې و نو ما له موبایل نه راکاوه، ویل چې ته به ټیکټاک یې نه کوې، نو په دې وجه باندې ما ویشتو. ملګرو موږ له هم ډېر زیات پکار دی نن سبا چې دا ټیکټاکرې دي نو دوی سره واده خلول پکار هم نه دی، ځکه چې سړی چې ټیکټاک ته راوځي که نه، دا هم ډېر زیات ګران کار دی چې په ټیکټاک باندې ویډیو جوړول. نو د هغه نه پس چې دی نو انسان چې دی نو هغه شان نه وي لکه څنګه چې مخکې وي. نو موږ له هم پکار ده چې یو داسې قسمه خلکو سره ودونه هم نه کوو. اول خو چې دی نو خپلې خویندې او خپلې خلک چې دی خپل خاندان کې څوک چې دی نو هغه ټیکټاکو ته نه پرېږدو خپلې، ځکه چې هغه ټیکټاک یې شروع کړي که نه، نو هغه نه بیا چې دی نو هغه سره وروسته واده کولو بیا یو داسې واقعه راځي. ملګرو په دې ویډیو کې تاسو دې واقعې په باره کې څه وایئ، او ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.